بسم الله الرحمن الرحیم. سو انسانانو تماشا کوله، سو انسانانو یو انسان وژلو، خدای د پاره به د ژوند کړی وی، تا چې د خدای د پاره ځان وژلو. د پښتو ادبي ملاقاتونه تاسو ته پته ده چې ډېر ښکلی پروګرام ده او هغه چې نن موږ میلمانه یو، نو موږ خواهش ته چې کم ناظرین دي، کتونکي دي او ډېر د پیج لایکۍ لګې دي، هغو خلکو ته یو غزل وړاندې کړو د اکرام امید صاحب او د شاد صاحب سرایي صاحب په تعاون سره. نو د یو غزل د انقلابي غزل ده چې د کام بچي را پاڅېدل د کام کیسې کوي، د کام بچي را پاڅېدل د کام کیسې کوي، سپینې سپینې وایي سریام کیسې کوي. له خیله او له ذاته راوتلی دی بهر، له خیله او له ذاته راوتلی دی بهر، بس ټولې د مظلوم ولس عوام کیسې کوي. له خیله او له ذاته راوتلی دی بهر، بس ټولې د مظلوم ولس عوام کیسې کوي. او هر څوک یې ونیوله جیلو کې بندي کړل، خو لا خو هر سحر او هر ماښام کیسې کوي. او بل شعر ده چې زه ورته ژړېږم چې هله کور مې وران شو، زه ورته ژړېږم چې هله کور مې وران شو، او دی راته وطن د استحکام کیسې کوي. بل شعر ده چې دا به مجبور شوی وي بې حده ستا له ظلم، دا به مجبور شوی وي بې حده ستا له ظلم، دا داسې چې په جار د انتقام کیسې کوي. او اخیر شعر ده چې دا خلک څه په مینه د خمار غزلې اوري، خلک څه په مینه د خمار غزلې اوري، ته ګوره ته به وایې که امام کیسې کوي. چې بېچیني جوړوي سرایي صاحب، چې بېچیني جوړوي داسې اثر نه کوزوو، زړه ته دننه بې وفا رنګ بشر نه کوزوو. چې بېچیني جوړوي داسې اثر نه کوزوو، زړه ته دننه بې وفا رنګ بشر نه کوزوو. او زما د عشق کښتۍ کې کېنه تر ساحل دې وړمه، زما د عشق کښتۍ کې کېنه تر ساحل دې وړمه، مونږ وفادار په نیمه لار مسافر نه کوزوو. بل شعر ده جي چې موږه هیڅو ګرانه په سر له وسه نه خېژوو، موږه هیڅو ګرانه په سر له وسه نه خېژوو، چې یو ور وخېژي نو بیا یې له سر نه کوزوو. بل شعر ده جي موږه هیڅو ګرانه په سر له وسه نه خېژوو، چې یو ور وخېژي نو بیا یې له سر نه کوزوو. او که مو جهان ټول برخلاف شي خو پښتون وروره، که مو جهان ټول برخلاف شي خو پښتون وروره، دغه پګړۍ او دا شامله به له سر نه کوزوو. او که مو ته وژنې په حیا نو راشه ومو وژنه، که ته مو وژنې په حیا نو راشه ومو وژنه، خو موږ د خویندو له سرونو څادر نه کوزوو. که ته مو وژنې په حیا نو راشه ومو وژنه، خو موږ د خویندو له سرونو څادر نه کوزوو. او موږ غریبان یو دا منم خو بې غیرته نه یو، موږ غریبان یو دا منم خو بې غیرته نه یو، مزدوري کوو خو زنانه او نظر نه کوزوو. بل شعر ده چې کمزورو خلکو سره جنگ د ځان توهین ګڼو موږ، سرایي صاحب، کمزورو خلکو سره جنگ د ځان توهین ګڼو موږ د هر چا خلاف میدان ته لشکر نه کوزوو. بل شعر ده چې په ژوند یې ونه کړه د حق کیسه جابر سړي ته، په ژوند یې ونه کړه د حق کیسه جابر سړي ته، موږ خو هسې دا خمار له منبر نه کوزوو. ډېره مننه، یو جهان تشکر د اکرام الله امید صاحب او د شاد صاحب او د سرایي صاحب او د ټولو مینوالو چې کوم د پروګرام ګوري. نو نیک هیلې لرو، ټولو ته دعاګانې کوو، ټولو نه دعاګانې غواړو.